دواړه سترګې او د بدن ځینې نور غړي په وطن کې د روانې خونړۍ جګړې له امله بایللي وه، خو صبر، حوصله او مقاومت یې هماغه شان اوچت و او د وطن د ساتنې لپاره یې په ړندو سترګو مبارزه کوله. دوهم سارن شاه محمد چې په ارزګان ولایت کې د دهراود ولسوالۍ امنیه قمندان و، څو ورځې وړاندې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وسلوالو طالبانو په یو غلچکي برید کې شهید شو. کورنۍ وایي چې شاه محمد د دغه نظام د لومړي کال څخه تر شهادته پورې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړي او له تېرو 15 کلونو راهیسې د دهراود ولسوالۍ امنیه قمندان و. په ژوندون یې هیله همدا وه چې خپل سر له وطنه قربان کړي. زه خپل خاورې خدمتګار یم، خپل خاورې ته خدمت کوم، پر دې وطن به سر قربانوو. د کورنۍ غړي وایي په نوموړي د ځانمرګو بریدونو په ګډون 53 بېلابېلې حملې شوې وې چې دی ژوندی پاتې و، خو غبرګې سترګې او د وجود ځینې نورې مهمې برخې یې د لاسه ورکړې وې. کلمې هم د ماین په یوه چاودنه کې له منځه تللې وې او په پلاستیکي کلمو یې ژوند کوه. ځایي اوسېدونکي د قهرمانۍ او ښه انسانیت کیسې کوي. دا سلوک د جراوت ولسوالۍ د ټوله ولس سره، دلته د دکاندارانو سره، د صرافانو سره، د تجارانو سره د یو داسې ورور په صفت وکړي چې دلته دغه ولس چې نن د ده په دغه غمیزه خبر شوی دی او د ده په مرګ خبر شوی دی، ټول مرتسبینو چې هغه ډېر دیغ دي او ډېر پسې خفه دي، هغه د دې دپاره چې د دغه ولس د سر، د مال او د ناموس دفاع په مړانه کړې وه، په غیرت یې کړې وه. شاه محمد د دغې کورنۍ یوازینۍ قرباني نه ده، بلکې له نوموړي مخکې یې 4 وروڼه، 2 ورېرونه او د کورنۍ ځینې نور غړي هم د روانې جګړې قرباني شوي دي. شاه محمد 40 کاله عمر درلود او تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې کړې وې. له نوموړي څخه یې 2 کوچنۍ لورګانې او 2 زامن پاتې شول. ځایي خلک وایي چې دغه نابینا قمندان د نظامي او امنیتي چارو ترڅنګ په ملکي چارو کې هم فعاله ونډه اخیسته او د ولسي وګړو سره په بېلابېلو برخو کې په خپل شخصي لګښت مرستې او همکارۍ کولې.